الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القران المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه المسلم. زما د ایمان او د کلمې او د ایمان ورونو، الله جل جلاله سره زما ورځ په قیامت باندې عملنامه په خلاص باندې درکا او اله العالمین هم د ان حضرت صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی. اله العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت په نصیب کی او الله جل جلاله د دواړو جهانونو هغه څه چې سعادت دی الله تعالی دې ټول مسلمانانو په نصیب کی. کوم آیات او حدیث چې ما ولوستل نن ورځ زموږ ستاسو ټوله خبره په استقامت کې ده چې استقامت څه معنا او استقامت د مؤمن دپاره څه حیثیت لري. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې کوم آیات چې ما ولوستو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم: ان الذین قالوا ربنا الله، هغه کسان بېشکه هغه کسان چې وایي ربنا الله، رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، بیا برابر شي په خپله لار باندې، په خپل پخواني خپل قولونو باندې چې هغه لاره او استقامت دی. تتنزل علیهم الملائکه، کله چې دی برابر شي او مستقیم وي او د پایښت ولري او د الله تعالی په لاره کې مستحکم د هغه په وحدانیت د هغې په ټول امر نواهي باندې مستقیم وي، نو بیا تتنزل الملائکه، راکېوځي په دې باندې علیهم ملائکه، دوی ته ملایکې راځي. اوس علما دا وایي لا تتنزل الملائکه په کوم وخت کې ورته راځي؟ یو دا ورته وایي چې دی په کله چې زنکدن کې وي او جانکندن کې وي نو ملایکې دې ته راځي او ورته وایي ته هغه مستقیم سړی چې تا د الله تعالی امرونه ټول منلي دي، په لحاظه اوس به تا سره مونږ کومک او ته بېغمه اوسېږه، حزن او تکلیف مه تېروه او مو په ځان باندې کوم خفګان راوله. لا تخافوا ولا تحزنوا، مه وېرېږه او مه خفت کوه او مه محزون کېږه. وابشروا بالجنة، او ورته وایي چې تا ته جنت دی، التي هغه جنت کنتم توعدون چې تا سره وعده شوې وه ستا په استقامت کې چې تا لوستی وو. یو خدا چې د ذوالقدر په وخت کې ورته راځي، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه چې کله چې ملایکې راشي او په وخت دغه کې نو ورته وایي چې ای روح پاکه چې په پاک بدن کې راووځه، او په ډېرې اسانۍ سره یو په بل باندې به سیالي کوي او یو بلې به وړي، ملایکې یې پورته اسمان ته جګوي، اوس علین ته وړي. او کله چې د یو خبیث او د یو کافر روح وي نو وایي ای خبیث روحه چې په خبیث جسد کې وي، په وهلو او په ټکولو باندې راوباسي او بیا یو بلې د ځان نه لرې کوي ملایکې چې دا هغه خبیث روح دی، د دې نه بد بوی دي، دا مونږ بلکل نه شو وړلی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی. نو اوس دلته وایي چې تا ته علما وایي چې کله زنکدن شي نو دغه ملایکې ورته راځي او ورته د دې زیری ورکوي چې ستا جنت په نصیب دی، ته وېرېږه مه، خفګان مه کوه، تا ته به الله جل جلاله جنت درکړي. دویم علما داسې وایي چې ورته راځي کله چې قبر کې دی ځي، قبر ته ځي نو په قبر کې ورته دا ملایکې راځي او د قبر په باره کې ورته وایي چې ته مه یېرېږه د دې نه، الله جل جلاله به تا ته جنت درکړي او هغه زیري ورته ورکوي. بیا دریم کله چې دی د حشر په ورځ باندې راپاڅېږي، همدغه دوه ملایکې ځینې علما وایي دغه ملایکې چې تا سره په دنیا کې دي او دغه ملایکې درته دواړه راځي او در سره ګرځېږي او تا ته وایي چې دا محشر میدان دی او الله جل جلاله سوال او جواب کوي تاسو سره، خو ته مه یېرېږه او هېڅ خفګان مه کوه او ورته دا بشارت ورکوي چې د خفګان او د تکلیف کوم سوال نه پیدا کېږي، بلکې الله جل جلاله تا سره وعده کړې ده، ځکه ته مستقیم وي او په مستقیمه لار باندې روان یې، نو تا ته الله جل جلاله جنتونه درکوي. نو کوم یو چې تا سره وعده شوې وه، سوره فصلت آیات 43. او سفیان
عن سفيان بن عبد الله دا غينا روايت دی هغه چې ما قال قلت يا رسول الله اے رسول الله صلی الله علیه وسلم قل لي في الاسلام قولا ما ته په اسلام کې یو داسې خبره او قول اوخه لا اسال عنه احدا چې بل چا نه بیا پوښتنه نه کوم یعنی پوره وي مکمل وي زما ټول سوالونه جواب کی نو ما ته داسې یو څه وښیه چې داسې یو قول راته وښیه او چې بل چا نه بیا پوښتنه ونه کومه چې بیا مې ضرورت پیدا نه شي چې بل چا نه پوښتنه کوم نو بیا فرمایي چې قال بیا دا فرمایي قل وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې قل ووایه آمنت بالله ایمان می راوړې په الله باندې ثم استقم او بیا برابر شه په دې باندې رواه مسلم د استقامت دې چې کله وویو نو بیا برابر شه د الله په لاره باندې استقم ایمان راوړه نو چې بیا استقم شي نو الله جل جلاله به بیا درته ټول شیونه سوالونه حل کړي ستا هېچا ته ضرورت نشته چې بل چا نه سوال وکړي نو اوس دا قول د سفیان بن عبدالله د نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما ته یې ویل چې په اسلام کې داسې قول راته وښیه چې هغه وروسته بیا د چا نه پوښتنه ونه کړم سوالونه مې ټول حل شي وایي دې وایي طلب وکړه د دې لپاره چې دا علم داسې یو علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخلي چې هغه یو جامع وي او کافي وي د ده لپاره او احتیاج نه وي وروسته د دې نه چې چا نه بل چا نه سوال وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې ویل استقم نو ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې نه جواب وویو چې قل آمنت بالله ثم استقم نو استقم دا د حدیث شریف هغه پوره جمله ده چې ورته وایي چې ته ایمان راوړه او پوره هغه څه واخله کوم یو چې ستا په دین کې دي او آیات شریف مې چې ولوسته چې بیا ورته وایي چې هغه خلک چې وایي چې زمونږ رب الله دی او بیا وروسته مستقیم شي په خپله لاره باندې نو دې ته هېڅ تکلیف او زحمت په دنیا او په آخرت کې نشته دی دا سوره فصلت کلام د سلفو یا هغه کسانو چې هغه مشران دي او پخوا تېر شوي د استقامت په برخه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه استقامت داسې تفسیر کوي ثم استقاموا د دې معنا د قرآن د آیات قال لم یشرکوا بالله شیئا فالله سره به شی شریک نه راوړي نو ته به مستقیم شي او برابر بشي او همداسې بیا فرمایي چې کله ته مستقیم شي او برابر شي نو الله ستا رب شو او الله چې درته څه وایي هغه ټول به مني او د بل چا اطاعت به نه کوې بل غیر ته به نه ځي بت پرستی به نه کوې بل چا ته به خدای نه وي بل چا نه به څه نه غواړي صرف الله نه به غواړي نو مستقیم شوي او همدارنګه د عمر رضی الله عنه نه داسې روایت دی انه قرأ هذه الآية کله چې دا آیات شریفې ولوسته على المنبر په منبر باندې ناست او دغسې وعظ کو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کله چې دا آیات ولوسته فقال وی فرمایل عمر رضی الله عنه لم يروغوا رغان الثعلب وی تاسو به د یو ګیدړ په شان د یو روبا په شان د یو ګیدړ په شان باندې به هخوا دې خوا نه کېږئ چې کله ښی خوا ته منډه وهئ او کله چپ خوا ته منډه وهئ کله شاته ځئ او کله مخکې ځئ نو د ګیدړ په څېر به منډې رامنډې نه وهئ بلکې چې یو ظلم ایمان راوړ بیا به مستقیم په الله باندې ودرېږئ او د هغه ایمانت به راوړئ د ګیدړې پېښې به نه کوئ د ثعلب او د شغال پېښې به نه کوئ فقط صرف الله ته هر څه به متوجه کې او هغه به وي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې قول د الله تعالی کې ثم استقیموا چې دا قول د الله تعالی استقاموا على اداء الفرائض ودرېږه په کوم یو هغه څه باندې چې الله په تا باندې فرض کړي دي دې ته استقامت ویلی کېږي د الله په لاره کې او بیا داسې فرمایي توحید الله مبارک فرمایي ولعل من قال ان المراد استقامت على التوحید استقامت دي ته وایي چې الله په وحدانیت سره وپېژني او بل څوک ورسره شریک نه کړي ځکه چې انما اراد التوحید الكامل الذي يحرم صوابه على النار ځکه توحید یو دغسې اوچت نعمت دی چې په تا هغه صاحب باندې چې څوک موحد وي او د الله دپاره یوازې د هغه خپل ژوند کوي او استقامت کوي نو په هغې باندې بیا اور نه راځي او اور نه لرې کېږي هغه د اور خاوند نه وي او ځینې خلک داسې وایي چې تحقیق کوي د دې نه چې معنا د استقامت دا ده چې لا اله الا الله نشته دی معبود برحق مگر یو الله دی یعنی د الله نه بل څوک هېڅوک پرستش نه کوي توحید دی دا فانه لا اله هو الذي يطاع فلا يعصى
ولهذا وکړه چې دا ویل چې الله یو دی نو بیا کلم هغه ګناه نه کوي ځکه د الله د جلال نه به ویریږي د الله د هیبت نه به ویریږي د الله د محبت نه به ویریږي الله ته به رجوع کوي او رجا به کوي او توکل به کوي او دعا به کوي الله ته نو ټول شیونه به دې ته ورسواري او هغه معاصي چې دي هغه څومره چې راځي نو هغه توحید لري کوي بیا نور معاصي او ګناهونه چې په انسان کې نه وي په خپله یو پاک او ښایسته انسان دی نو اوس د هغه څوک چې کله د الله تعالی دعوت مني او توحید باندې برابر وي هغه یو رول لري او هغه څوک چې بغیر د الله نه د بل چا توحید مني هغه د شیطان په لاره باندې روان وي هغه د شیطان لاره ړنده کړه ده او د الله لاره مستقیمه او استقامت کې ده اوس فرمایي علما والاستقامت هو سلوک الصراط المستقیم دا استقامت هغه دی چې ته په صراط مستقیم باندې روان شي معنا دا ده چې یو خط مستقیم وي کله چې خط مستقیم وي په هندسه کې نو هغه هیڅ کوږوالی نه غواړي منحني او منکسر کېږي نه بلکې مستقیما رواني او موږ تاسو په مانځ کې ویو اهدنا الصراط المستقیم دا استقامت او سم لار غوښتل هغه لاره ده کومه باندې چې الله جل جلاله تا ته حکم کړی او توحید د الله تعالی دی او په دې باندې به ټینګ اوسېږه تر آخرته پورې بیا به هیڅ نه مني نه به چپ خواته وي نه به ښي خواته وي نه به حیلې مني نه به د چا بهانې مني نه به د چا نفوذ مني نه به د چا مشري مني نه به د چا غلطې خبرې مني صرف په لاره باندې به روانې نه به چپ خواته وي او نه به ښي خواته وي او دا هغه وخت کېدلی شي چې فعل الطاعات كلها چې ټول طاعات الله تلوي باطني وي او که ظاهري وي منوالی وي او که امر وي دا ټول به د الله دپاره وي او په دې باندې په دې خصالو باندې استقامت یعنی اعتقادا او نیتا او قولا او عملا دا به صرف د الله دپاره وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی هغې حدیث کې فرمایي کله چې انسان مستقیما روان وي نو دی وی کله کله اعوج دی کږیږي اخوا دېخوا په لاره کې دی مستقیم خط باندې دی د دواړو خواو د بابونه او دروازې دي دا کله چې یو پرده د کمې دروازې نه لرې کوي نو اواز ورته کېږي چې ای وزان پوی که دلته مه ننوځه دې دروازې ته ور دننه نه شي چې په هغه څه به مبتلا شي چې الله یې نه مني وایي دلته دغه دعوت کوونکی د لارې په سر کې څوک دی قرآن عظیم الشان دی چې تا ته هدایت کوي چې مه ګرځه په هر دروازو باندې هر کور ته مه ننوځه هر ځای ته مه ځه هرې ګناه ته ځان مه ښکاره کوه الله جل جلاله درنه خفه کېږي بلکې مستقیم اوسېږه او استقامت بیا تقصیر نه مني کموالی نه مني لکه په دې قول کې د الله جل جلاله فاستقیموا الیه واستغفروه سوره فصلت پاره 40 او 6 آیات کې فاستقیموا الی الله واستغفروه ځکه دې باندې اشاره دې ته چې لا بد من تقصیر ضرور به انسان نه تقصیر کېږي خو د تقصیر سره به سم د لاسه توبه وباسي توبه او د الله جل جلاله ته راتګ بیرته ګناه کول انسان د خامخا ګناه کېږي تکلیف دې کېږي بیرته به خپل استقامت ته به راځي په استغفار باندې او توبه به وباسي توبه یو بهترین شی دی او انسانانو ته الله جل جلاله یو نعمت رالیږلی دی رجوع د بیرته استقامت ته راشه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الناس لم یطیقوا الاستقامة حق الاستقامة وی خلق کله کله داسې کېږي چې هغه حق د استقامت نشي ادا کولی یعنی یو خواته او بل خواته کېږي ولكن تاسو وی مستقیم شئ او برابر شئ مگر لن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة مگر تاسو وی برابر شئ او برابروالی هم هغه وي چې بهترین د عملونو منځ کول دي منځ یو بهترین شی دی ولا يحافظ او هیڅ وخت محافظ نه وي مگر على الوضوء او په صلات باندې مؤمن غدا کار کوي على الوضوء الا مؤمن مؤمن به وضوء په اوداسه باندې او په مانځه باندې به کلک وي او بل څه به نه غواړي نو دې ته فرایض ادا کول دي ابي هريره رضي الله عنه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبي صلى الله عليه وسلم روایت کوي قال سددوا
وقاربو برابر شي او نیغ شي په لاره باندې په مستقیمه لار باندې راشئ وصدو هدو یعنی هغه هدایت قبول کوي او په نیغه لاره باندې لاړ شئ ولې ځکه فالسداد سداد چې دی هو حقیقت الاستقامت کله چې ته په سمه لاره او هدا باندې برابر شي همدغه مستقیم هدایت دی او دا به تا ورسوي کوم ځای ته ته به ټول اقوال اعمال مقاصد به ټول د الله دپاره وي کله چې مقاصد د الله دپاره شو نو د استقامت حالت په حاصل کې الله جل جلاله به در سره وي نه به په دنیا کې نه په قبر کې نه په آخرت کې کوم تکلیف او زحمت به درته نه وي نو ته برابر یې وقاربو او نږدې شئ الله په نږدې کېده څه معنا کله چې ته نیک کارونه کې او په هغه څه باندې ته همیشه دپاره وي اودس کې لمونځ کې نیک کارونه کې ښه اخلاق کې نو بیا به ته به بیا څنګه به کوې واسجدو واستغفرو الله ته رجوع وکړئ او سجده وکړئ او استغفار ورته وکړئ نو ته به بیا په خپله باندې به الله ته نږدې شي په دې قول باندې په دې حدیث کې داسې فرمایي چې انسان مکلف دی د خلقو نه لن تعلموا نه پوهېږو وانت تطویقوا کل ما امرتکم ولکن صددوا وابشروا نه پوهېږي انسان چې څه رقم برابر کړي ځان مگر خبره دا ده چې ځان به برابرۍ او په هغه لاره باندې به روان وي په کوم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علي رضی الله عنه ته امر وکړو فقد امر علي ان يسأل الله عز وجل السداد والهدى د الله نه نیغه لاره وغواړه سمه لاره دې وغواړه او د هغې نه هدا او هدایت وغواړه کله چې ته د الله نه سمه لار باندې روان شي او هدایت دې وغواړې الله ستا په سینت کې هدایت اچوي ستا په سترګو کې هدایت اچوي ستا په قدمونو کې هدایت اچوي ستا په لاسونو کې هدایت اچوي ستا په مغزو کې هدایت اچوي ټول شیونه به د هدایت برابر وي او هدایت دې ته ویلی کېږي چې ته به بیا په سمه لار باندې برابر شي او په سمه لار به روانې او تکلیف او زحمت نه به لري وایي په دې باندې بشارت ورته ورکوي او تاسو د تسدید او د اصابت د استقامت د سدود هغه څه دي کوم یو چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې هغه به ستا زړه وي زړه کې به ته د الله تعالی توحید واچې وحدانیت بل څوک دې په زړه کې نه ځایږي او که بل څوک دې ځای کړ بیا الله جل جلاله پکې نه ځایږي یا به زړه کې ځان هغه څه ځای کې چې تا ته محبوب وي او یا به هغه څه ځای کې چې الله جل جلاله غواړي فلهذا ستا په زړه کې چې کله دا نو بیا به هېڅ تکلیف نه وي نو بیا ته هغه بندی فرمای الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه کسان چې وایي رب دی الله تعالی زمونږ الله دی او زمونږ پیدا کوونکی دی زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی ټول هر څه هغه ته سپاري ثم استقاموا او بیا برابر شي د الله په دې اقرار باندې فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دې لپاره بیا خوف نشته بیا تکلیف ورته نشته دی نو ورته غم شته دی اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون دا به هغه کسان دي چې الله جل جلاله دې همیش په جنت کې اچي او د جنت د اچولو دوی به پکې همیش دپاره وي ځکه چې دوی کوم عملونه کړي کوم استقامت یې د الله په لاره کې کړی د هغې بدله جنت دی او د مرګ اساني ده د زنکدن اساني ده د قبر د عذاب اساني ده د حشر د حساب اساني ده دا ټول به خالدون بیا به جنت ته به ځي او همیش دپاره به پکې وي ځکه الله تعالی د دې وعده کړې ده استقامت ځینې علما دا وایي چې کله ته وویرېږې د جلال د الله جل جلاله نه الله جل جلاله جلال او لوی او د هغې هیبت په دې خپل ځان کې راولي او د هغې سره محبت کې لکه څنګه چې سړی د یو زورور نه ویرېږي دغسې د الله نه وویرېږي او کله چې ته ورسره ځان برابر کړي کله ورسره عبادت شریک کړي د هغې احکام امر نهي شریک کړي تا ته بیا د زړه اطمینان پیدا کېږي کله چې درته د زړه اطمینان پیدا شو ته یو مکمل انسان یې دغه ستا قلب او زړه بیا د الله سره دی بیا به بل هېڅ نه غواړي که تا ته ټوله دنیا پیسې شي نه بیا غواړي که تا ته ټوله دنیا محبتونه شي نه بیا غواړي که تا ته ټوله دنیا ښایستونه شي بیا نه غواړي صرف الله به غواړي او الله سره محبت کول لکه سړي یو ډېره ګرانه معشوقه ورته وي ځینې علما داسې تفسیر کوي چې دا اله څه معنی
وایي د دې ټول دنیا د قشنګانو د ښایسته او حسینو شیانو نه ډېر ښایسته شي ته چې ته کوم محبت ورکې هماغه محبت الله ته ورکړه چې تا ته بل هېڅ نه وي د هغې نه محترم شي تا ته نه وي د هغې نه ښایسته شي په دنیا کې هغه ټول شیان راټول کړه او یو الله ته یې متوجه کړه فلهذا الله دغسې ومنه نو اوس به د استقامت معنا به همدا شي چې استقامت په زړه کې وي او کله چې راوځي نو جوارحو ته راوځي کله راوځي لاسونه خپو ته راوځي نو اوس د دې ځای داسې وایي چې نو د خپله قلب د انسان فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قلب د انسان داسې دی لکه پادشاه د وجود او دا خپله کوم چې لاسونه او خپې او اعضا د ده دي دا ټول د ده لښکر دی د ده مجاهدین دي د ده رعیا دي د ده رعیت کوونکي دي کله چې قلب جوړ وي او برابر وي دغه ټول رعایا دغه ټول مجاهدین دغه ټول جنود او عسکر د ده د حکم لاندې وي او ښه برابر وي ښه سم وي فلهذا کله چې دا برابر شي زړه ټول هر څه حرکات سکنات هر څه برابریږي حرکات او سکنات برابر شو انسان په خپله استقامت پیدا کوي او یو بل حدیث شریف کې داسې فرمایي چې دغه ژبه وایي ترجمان د خپل غړي وجود او د قلب ده کله چې ستا ته وایي چې ژبه وایي هر سهار چې راپاڅېږي نو دا ابي سعید خدري رضی الله عنه فرمایي کله چې سهار شي اذا اصبح ابن ادم کله چې سهار کې ابن ادم فان الاعضاء كلها طول اعضاء ورتراش كلها تكفر اللسان وي احترام کوي او راضي او خپل دغه ته وي ژبې ته وي فتقول ورته وي اتق الله د خدای نه ویریږه فینا زمونږ لپاره د خدای نه ویریږه فانما نحن بك کوم چې باندې چې ته فان استقمت استقمنا که ته برابره شي مونږ برابر یو او که ته اعوجت ته کله کږه شي نو مونږ به کاږه یو فلهذا کله چې ته وګوالی غوره کړي اعوجنا مونږ ټول به در سره کاږه یو د ژبې استقامت باید هغه څه وي چې الله جل جلاله غواړي هغه ژبه هغسې وښودې او رسول صلی الله علیه وسلم دا ثم استقم په حدیث کې داسې راځي وایي صحابي ورنه پوښتنه وکړه چې دا استقامت به څنګه وکړمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپله ژبه ونیوله ژبه دې خپله برابره کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوه ورځ خپله ژبه وایي چې زه دا غوڅوم او په چاړه عمر رضی الله عنه ورته څه کوې وایي دا ژبه ده چې ما په غم باندې ککړئ ځکه د ژبې نه هر څه جوړیږي ژبې نه هر تکلیف جوړیږي او زړه چې دی او قلب چې دی هغه ټول عمر ترجماني ژبه کوي که ذکرونه وي که خشیونه وي نو الله جل جلاله په هغې باندې هر څه برابروي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي همیشه به دا دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ای الله تعالی ای مالک د زړونو یا خالق د زړونو یا مقلب القلوب یا ګرځېدونکي د زړونو ثبت قلبي زما زړه برابر کا علی دینک ستا په دین باندې اوس دین څه ته وایي ایمان ته اسلام ته څومره ښه خلق او انسانیت څومره چې اوامر دي څومره چې نواهي دي څومره چې خلق ته د کومه صحیح لاره باندې ځي دا ټول د الله تعالی دین دی او د الله تعالی دین په هره معامله کې پکار دی مانځه کې دا ولې اهدنا الصراط المستقیم دا آیات په الحمدلله کې راغلی دی اول خدای دا الحمدلله رب العالمین د دې لپاره راغلی چې ای مؤمنه هر وخت الله ته زاري کوه هغه په دې باندې وپېژنه چې هغه خالق مالک دی او بیا درته ټول شی نه وي ایاک نعبد و ایاک نستعین زه تا ته عبادت کوم او تا نه یې غواړم بل هېڅ چا نه یې نه غواړم خلاصه شوه د ټول دین لب لباب همدا شو عبادت تا ته کوم او د تا نه هر څه غواړم نه مې زیارت پکار دی نه مې وزیر پکار دی نه مې مالدار پکار دی نه مې امپریالیزم پکار دی نه مې کمونیزم پکار دی نه مې بل کوم ازم پکار دی چې ما ته څه خیر او شر ورسوي صرف ما زه ستا دپاره یم او ته به ما ته خیر او شر رسوي د ټولو مالک ته یي زما زړه ستا سره دی او زړه مې همیشه دپاره باید ته برابر کړې ستا په دین باندې کوم چې ستا امر نواهي دي کوم باندې چې ستا پیغمبران راغلي دي نو الله جل جلاله فرمایي چې فاستقم کما امرت ومن تاب معك برابر شه په هغه لاره باندې چې کوم یو شی درته امر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې یو سړي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم شیب ته وایي ته زوړ شوې هغه ورته وایي هو زه زوړ شوم وایي ولې
وی هود او اخواتو یې زه وی زوړ کړم او په هود کې دا آیات دی فاستقم برابر شوی دی فاستقم زه دومره زوړ کړم چې ډېر وخت یې زر یې زوړ کړم ځکه چې دې برابروالی ډېر مهم شی دی په استقامت باندې برابرېدل ډېر شی دی کما امرته ومن تاب معک او هغه څوک چې تا سره رجوع وکړي او توبه وباسي او توبه یې وایستله نو بیا لا تطغوا او مه بیا هغه ټولو ته د هغه حد نه تېرېږي نه یعنې د الله په لار باندې برابر وي انه بما تعملون بصیر په هر څه باندې الله تعالی پوهېږي ښه کار کې الله جل جلاله به درته اجرونه درکوي بد کار کې هلته لیکل کېږي درته هغه ملایکه ستا خدمتګارې دي کله چې ستا خدمت جوړ وي او الله سره تعلق جوړ وي او د هغه سره د استقامت د جوړ وي ورسره او مستقیم روان وي هېڅ وخت کېږي نه منکسر کېږي او نه منحني کېږي نیغه لاره باندې دا قانون ته ولې قانون وایي قانون دا معنا ده چې د دې قانون نه که اخواته لاړې مجرم شوي که دې خواته لاړې مجرم شوي حقوقي مجرم شوي جزایي مجرم شوي نور ګناهګار شوي او تکلیف باندې شوي ولې راته زندان او جیل جوړ شوی دی ولې راته ګناه او دري جوړې شوي دي ولې لختو باندې وهل کېږي ولې خرابېږي ځکه چې د قانون نه اخوا دې خوا کېږي عوج کېږي او د عمر رضی الله عنه دا قول چې ثعلب مه کوه کله ځان مړ کړې او کله ځان ژوندی کړې بلکې د الله په لاره باندې برابر اوسېږه او لا اله الا الله توحید خپله وظیفه کړه الله جل جلاله فرمایي ان هو الا ذکر للعالمین وګوره دغه ټول هر څه دغه پند او نصیحت دغه قرآن او دغه لاره دا ټول ذکر دی د الله جل جلاله پند دی د دې نه پند واخله په دې لاره باندې برابر لمن شاء منکم ان یستقیم هغه څوک چې په دې لاره باندې برابر شو او وغواړي نو الله جل جلاله هغه مستقیم کوي دې پلار نه یو 2 روپۍ غواړي چې ماته یو 2 روپۍ راکړه هغه که ایمان خرڅوي که هر څه کوي که په حلال یې کړي که تا ته 2 روپۍ ورکوي دومره نازولې او ته چې د الله تعالی د هغه څه وغواړي چې هغه د هغې نه بهترین قیمت نه وي او الله ته ته د اولاد نه هم ډېر زیات ګران وي بیا ولې یې نه غواړي ولې په هغه لاره نه برابرېږي آیا د دې دنیا د خباثت د دې دنیا د لالچ د دې دنیا د پیسو د دنیا دغه مالو دغه هر څه چې درته معشوقې ښکاره کېږي دې ټولو ته ونه غولولې ای انسان ستا ماغزه خراب نه کړه ته یې تسخیر نه کړې الله په دې دومره لوی او په دې دومره موجودیت باندې راغلی ټول جهان مالک خالق او رب العالمین هغه ټول هیر نه کړ ولې دې هیر کړ ځکه ستا خپله کمي ده تا په شیطان سره دوستي جوړه کړه تا د الله تعالی په ضد باندې دوستي جوړه کړه لمن شاء منکم ان یستقیم څوک چې وغواړي هغه به مستقیم شي او د الله جل جلاله په لاره به برابر شي سورة التکویر نو اوس د انسان دپاره دوه لارې دي یا به ځي د الله په لاره باندې استقامت به کوي مذبذب سړی منافق سړی هېڅ وخت جنت ته نشي تللی هغه څوک چې د شیطان په لاره باندې جنت ته نشي تللی مستقیم سړی به جنت ته ځي او د جنت دپاره تګ د هر مؤمن دپاره ډېر اسان دی کله چې زړه او خپل جوارح برابر کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله